ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان او د تاجکستان د پولې په اوږدو کې په دې وروستیو کې چې ځینې امنیتي ستونزې رامنځته شوې وې ټولې دغه ستونزې هوارې شوې دي. مجاهد همداراز ویل دي چې د پولې په اوږدو کې د امنیت د ساتلو لپاره د دواړو خواو یعنې د افغان او د تاجک پولیسو ځواکونو همغږي او همکاري اړینه ده. دا مسئله په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بدخشان ولایت کې یو سیمه ییز قومندان د جمعه خان فاتح په نوم هم د امارات د ځواکونو پر ضد جګړه کړې وه چې وروسته بیا دا کس د اسلامي امارات د ځواکونو له لوري ونیول شو. امارات وایي چې په بدخشان کې کراره کرایي ده او د پولې په اوږدو کې له تاجکستان سره هم امنیت په بشپړه توګه تامین شوی دی. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې څو مهمې پوښتنې لرو. د دغه مرز په اوږدو کې کومې ستونزې یا مشکلات چې رامنځته کېږي کوم عناصر پکې لاس لري؟ د دغو عناصرو تر شا د چا لاسونه دي؟ د هیوادونو همکاري په دې برخه کې څومره اړینه او اساسي ده؟ سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. تاسو ته د خبرې ګورئ، زه منصور نیازی یم. راسره په دې بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی ګل محمدین محمدي صاحب، د سیاسي چارو بل افغان شنونکی عبدالمالک افغان صاحب او همداراز د سیاسي چارو بل افغان شنونکی چې په راتلونکو څو شېبو کې له موږ سره یوځای کېږي حمیدالله هوتک صاحب دی. تاسې دواړه ستړي مه شئ، پخیر راغلئ. ډاکټر صاحب غواړم چې بحث مو تاسو را پیل کړم. ښه، امارات وایي چې د پولې په اوږدو کې له بدخشان سره یو څه مشکلات او ستونزې په دې وروستیو کې رامنځته شوي، بېرته وایي دوی کابو کړي دي. فکر کوئ چې دغه مشکلات او بیا په ځانګړې توګه د جمعه خان فاتح په نوم یو کس چې هلته په بدخشان کې جنګ و جنجال له امارات سره اعلان کړی و، دا مسایل څنګه یو بل سره تړلي دي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا اما بعد. تاسو ته قدرمنو میلمنو ته لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام. دا چې بدخشان ولایت د افغانستان یو داسې ولایت دی چې د تاجکستان سره پوله لري او همدا قسم ته دغه ولایت یو غرنی ولایت دی چې دغه په جغرافیایي لحاظ باندې ډېرې سختې ولسوالۍ یا سختې عبوري سیمې لري چې په دې کې بیا داسې مشکلات چې په هغه امنیتي لحاظ باندې مشکلات وي او امنیتي ځواکونه چې د هغې جغرافیې سره په لا بلدیت ونه لري یو څه مشکلاتو سره مخامخ کیدای شي. خو کوم مشکلات چې په بدخشان کې راغلي وه په امنیتي لحاظ باندې دغو نه تنها چې مشکلات هلته د سیمې خلکو ته جوړ کړي وه، د میډیا په لحاظ باندې نړیوال هم تشویش کوو چې دا به رښتیا ډېره غټه خبره وي، بدخشان کې به مشکلات وي او دغه د اسلامي امارت په داخل کې د اختلافاتو په معنا ده. خو تاسو او ټولو هیوادوالو دا ولیدل چې هغه مشکل په ډېر ښه ډول سره حل شول. هغلته جمعه خان فاتح په نامه چې کوم نفر و هغې هم وویل چې موږ د اسلامي امارت سره مشکل نه لرو، زه د اسلامي امارت غړی وم او تاسو که صوتي کلیپ د هغې اورېدلی وي بیا به هم وم، خو بیا هم هلته یو څه مشکلات رامنځته شوه. معلومه خبره ده چې بعضې وخت کې یا سوء تفاهمات وي او یا بعضې مسایل داسې وي چې د هېواد د دښمنانو لخوا قصدن داسې مطرح کېږي چې دغه نظام داسې وښیي چې په نظام کې دلته امنیت نشته او بعضې ولسوالۍ ناامنه دي. خو د اسلامي امارت ځواکونه په ټول توان باندې هلې ځلې کوي چې د هیوادوالو د هوسا او آرام ژوند دپاره په ټول قدرت باندې هلې ځلې وکړي. د اسلامي امارت ځواکونه بدخشان ته ولاړل، په بدخشان کې د خلکو د هوسا آرام ژوند د رامنځته کولو دپاره په ټول قوت هلې ځلې وکړې. هغه د په پایله کې جمعه خان فاتح هم اسلامي امارت ځواکونو ته تسلیم شو او هغه کابل ته راوړل شو. همدا قسم ته د دوی هغه بعضې ورانکاري ډلې چې هغه وسلوال وه هغوی هم د اسلامي امارت ځواکونو ته خپلې اسلحې تسلیم کړې چې اوس هلته داسې خاص مشکلات شتون نه لري. که چېرته د دې هیواد سره په پوله کې بعض مشکلات وي لکه څه قسم ته چې مجاهد صاحب ویلي، هغه مشکلات به د بعضو خلکو یا د تاجکستان لخوا هم موجود وي. خو په افغانستان کې په مجموع ډول ویلی شو چې د افغانستان یوه لویشت خاوره هم داسې نه ده چې هغه د افغانستان د اسلامي امارت ځواکونو تر کنټرول او تسلط لاندې نه وي. د اسلامي امارت مخالفین یا بعضې هیوادونه کوشش کوي چې د افغانستان حالات ناامنه وښیي، په افغانستان کې مشکلات پیدا کړي.
خو بیدارو ځیرکو ځواکونو د دښمن هر پلان ته متوجه دي او هغه کوشش کوي چې په نطفه کې خنثی کې افغانانو ته د افغانانو هوسا ژوند ته د افغانانو امنیت ته مشکلات پیدا نه کړي. موږ امیدوار یو چې په افغانستان کې به انشاءالله داسې مشکلات نه پیدا کیږي چې د افغانستان عام خلک ولسونه د مشکلاتو سره مخامخ شي. په حکومت کې به خامخا چې چیرته کار کیږي هلته نیمګړتیاوې مشکلات به وي، خو مشکلات په دې معنا نه دي هغه مشکلات په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې چې هغوی 100 کاله جنګ نه دی لیدلی بیا هم مشکلات وي. هغه هیوادونو کې هم خال خال جنګونه رامنځته کیږي. خو په افغانستان کې چې 40 کاله افغانستان کې سخت مشکلات تیر شوي دي د روسانو سره د امریکایانو سره، بیا هم افغانان د صلح د امن په یوه ټغر ناست دي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې امنیت دی. د افغانستان ټولې حکومتي دستګاوې ولسوالۍ ولایتونه فعال دي. دا د افغانانو دپاره د خوشحالۍ خبره ده. که په کوم ځای کې کوم مشکلات رامنځته کیږي چې مشکلات نه وي نو بیا خو امنیه قمندانۍ محبسونه دا باید بیخي شتون ونه لري. خامخا به بعضو ځایو کې قتلونه کیږي، بعضو ځایو کې به غله وي هغه به لارې اوښ کوي، بعضو ځایو کې به نور مشکلات رامنځته کیږي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې هر ځای کې یو مشکل رامنځته کیږي هغې ته چې په وخت سره امنیتي ځواکونه رسیدګي وکړي، بیا دا د دوی دپاره د ټولو نه غټه کامیابي او لاسته راوړنه ده. بخیر او سلامت اوسئ. افغان صاحب، په دغه وروستیو جنجالونو کې چې په بدخشان کې رامنځته شول او اوس چې له تاجکستان سره د پولې په اوږدو کې مجاهد وایزیني مشکلات رامنځته شوي خو بیرته کابو شوي دي، د چا لاسونه دي په دې منځ کې؟ څوک دي چې غواړي بیا ځلي په دې منطقه کې جنجال او مشکلات د افغانستان او تاجکستان ترمنځ رامنځته کړي؟ بیا په ځانګړي توګه کوم تحرکات چې په بدخشان کې شوي وو د دغو تشا د چا لاسونه دي؟ دوی څه اهداف لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک هیلې. نیازی صاحب، وګورئ موږ تاجکستان سره اوږده پوله لرو او زموږ ګډ کلتور ده، موږ ګډه ژبه لرو، زموږ اړیکې ډېرې پخوانۍ دي. خو له بده مرغه په دې منځ کې دلته ځینې کړۍ شته چې خپل فعالیتونه کوي، کوشش کوي چې دغه اړیکې ټینګړې کړي. او بله خبره دا ده د قاچاق مسله چې ده، قاچاق په ټوله نړۍ کې شته. قاچاقبر چې دي په هر ځای کې خپل فعالیت کوي، کله د پولیسو نه یو قدم دوی مخکې وي. نو دلته اصلي د افغانستان او د تاجکستان په منځ کې چې ډېری دا ډول پیښې کیږي دې کې قاچاقبر ښکیل وي او په دغه موقع نه ځینو قاچاقبرو ګټه پورته کړې وه چې کومې ستونزې په بدخشان کې پیدا شوې چې دې کې شک نشته چې هغه مضر خلک بالخصوص دا زموږ ګاونډی پاکستان چې تل کوشش کوي چې افغانستان ته ستونزې وزېږوي، دوی لاسوهنه کوي او ترهګر روزي لکه پخوا یې چې روزل افغانستان ته یې رالیږي. نو دوی هم کوشش کوي چې د افغانستان ستونزې له نورو ګاونډیو هیوادو سره پیدا شي، ځکه د افغانستان سیاست خو داسې یو اقتصاد محوره سیاست ده، متوازن سیاست ده چې هیچا سره کار نه لري، هر چا سره غواړي ښې اړیکې ولري. نو زموږ اړیکې ټولو ګاونډیو هیوادو سره ښه دي، حتی پاکستان سره هم زموږ اړیکې خرابې نه دي، خو هاخوا نه موږ ځینې وخت مجبور یو چې بالمثله عمل وکړو، که هغوی سره هم موږ غواړو چې ښې اړیکې ولرو. خو له بده مرغه هغوی تل کوشش کړی چې افغانستان ته ستونزې پیدا کړي او دې کې شک نشته چې په دغه پیښو کې د پاکستان لاس و، د هغو کړیو لاس و چې هغوی د پاکستان نه امر اخلي او کوشش کوي چې دلته تخریبي کارونه وکړي. خو ځای د شکر ده چې اسلامي امارت په عین وخت کې ډېر بیداره ده، د استخباراتي ادارې فعالې دي او کوشش کوي مخکې له دې نه چې یوه پیښه وسي د هغې مخنیوی وکړي. خو لکه څرنګه چې دا ستونزه له یو مودې څخه را روانه وه، کوشش یې وکړو چې داسې حل سي چې سوله ییزه توګه باندې حل سي، ځکه بیرون نه وځي، خپل منځ کې حل سي. خو له بده مرغه ځینو اطاعت ونه کړ او دا ستونزه نړیواله سوه او ځینې نړیوالې رسنۍ چې هغوی هم افغانستان په سوله کې نسي لیدلی، هغوی هم غږونه پورته کړه او هغه اشخاص چې د افغانستان خلاف دي هغوی راوستل او تبلیغات یې پیل کړل. داسې تبلیغات چې ځینې افغانان چې بهر اوسیږي هغوی حتی ما سره اړیکه ونیوله چې افغانستان کې څه حالت دي،
حال دا چې افغانستان کې امن ده، افغانستان کې سوله ده، افغانستان کې هېڅ خبره نشته. حتی ما ته وویل چې بیرته لندن ته راوځه چې هلته حالات څنګړي دي، په بدخشان کې جنګ پیل کېږي او ستونزې به نورې هم زیاتې سي، نور ولایت ته به وغځېږي. خو الحمدلله سوله امنیت ټینګ ده. هغه چا چې دا پیښې رامنځته کړې وې عاملین یې ونیول سو یا تسلیم سول، حتی نور هم چې راځي کوشش کوي چې هلته ستونزې وزېږوي، د افغانستان امنیت اخلال کړي، هغه کړۍ هم له منځه لاړې. او خو دې کې خو شک نشته چې اوس هم پاکستان هغه روزي ترهګر روزي، بالخصوص داعش اوس هم هلته پایګاوې لري، اډې لري، له همغه ځای کې روزل کېږي، کوشش کوي دې خوا یې راولېږي تر څو د افغانستان امنیت خراب کړي. څنګه چې دوی په دې منځ کې دغه کوم هېوادونه چې لاسوهنې کوي او غواړي چې ناامنۍ رامنځته کړي، هغه ته بدخشان ته یو څه تمرکز زیات کړی ده یا د افغانستان شمال شرقي ولایتونو ته تمرکز زیات کړی ده چې له هغې خوا نه غواړي یو جنجال جوړ کړي، یو ناامني جوړه کړي یا مثلا امنیت ګډوډ کړي. په خیر اوسې نیازی صاحب، نن سبا خو چې موږ ګورو په نړۍ کې ډېری جنګونه چې دي په اقتصاد باندې دي. زموږ بدخشان ولایت چې ده نن سبا خپله مرکز د اقتصاد ګرځېدلی ده. هلته په لکاو خلکو ته د کار زمینه مساعده سوې ده، په معدنو کې خپله سیمه ییزو ته، حتی نورو ولایتونه پانګوال تللي دي، هلته یې پانګونه کړې ده، خلکو ته یې کار پیدا کړی. دا یوه برخه ده. او بله اخوا ته چې موږ چین سره اوس نښلول کېږو، له دې نه دغه بعضې ګاونډیان ویره لري که دا کاریډور خلاص د افغانستان تجارت له چین سره نیغ په نیغه پیل سو، نو بیا خو افغانستان به ډېر پرمختګ وکړي او نور به دوی ته احتیاج نه وي. نو دغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې افغانستان کې سوله امنیت وي. دوی ویره لري چې دوی به خپلې ګټې په خطر کې وي. حال دا چې زموږ ګټې مشترکې دي، د موږ ګټې د دوی ګټې که په ګډه باندې کار وکړو، سوله ییز کار وکړو، ګټه ټولو ته رسېږي. ټول لپاره امنیت تامینېږي. ډېره مننه افغان صاحب، په خیر او سلامت اوسئ. تک صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تشکر مننه. موږ په دې باندې بحث کول چې ذبیح الله مجاهد وایي چې له بدخشان سره د پولې په اوږدو کې په دې وروستیو کې یو څه مشکلات له تاجکستان سره البته رامنځته شوي، خو اوس هغه مشکلات ټول کابو شوي دي. وملیدل چې په دې وروستیو کې په بدخشان کې یو څه امنیتي پیښې رامنځته شولې، ځینې کسان د امارات پر ضد هم راپاڅېدل، بېرته امارات هماغه کس ونیول جمعه خان فاتح. د ما پوښتنه په ټوله کې دا ده چې ولې لا هم ځینې کسان په دې باندې فکر کوي، تمرکز کوي چې لاړ شي د جګړې پر مټ یو تغییر راولي، او څه دلیل و چې دوی هڅه کوله چې په بدخشان کې امنیت خرابه کړي او هلته یوې جګړې ته لاره هواره کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نیازي صاحب، تاسو ته دواړو قدرمنو میلمنو ته د ټلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه نیکي وړاندې کوم. راځو د سوال برخې ته. جناب نیازي صاحب، هغه څوک چې په جګړې کې خپلې ګټې لټولې وي په مخ کې، بیا یې هم په جګړه کې لټوي. جګړه د هیڅ مشکل د حل لاره نه ده. جګړه په افغانستان کې نور زخم نشي تواوی کولی. د جګړې څخه د افغانستان ولسونه نور نفرت لري. هر څوک چې جګړه غواړي هغه به داسې ورته وایي چې یعنی دا افغانستان نه غواړي او دا د افغانستان د ولس دپاره ارامي او سوکالي نه غواړي، بلکې د خپل ځان دپاره یې نه غواړي. یو غلام تل غلام وي. دا خو د جګړې برخه وه. یو غلام تل غلام وي. غلام نه خپلیږي. که چې د بل په کنډولي کې ډوډۍ خوړلې وي، هغه بیا هم هغه ډوډۍ خوند ورکوي تر خپلې شیرینې او خوږې ډوډۍ. اوسنۍ د بدخشان څه وضعیت چې کم راپېښ سو یا و، څه زموږ حکومت په اسلامي امارت څه ستونزې هلته درلودلې په حکومتي سطحه باندې، البته هیلهمند یم چې دا ستونزې د قانون له مخې، د اصولو له مخې حل کړي او په ولسي ملاتړ باندې حل کړي. او جنګ ته مجبوره سوله. نور کله چې د مخالف لوري یا شخص خبرې اوس واورې، ډېره مسله پیچلې ده، خو د دغه پیچلو انسانانو دپاره پیچلی کار پکار دی. دوی تل هڅه کړې ده، هر څوک چې وي، دا پردیپال مطلب می په پردیپالو کې دی، هر پردیپال چې وي، دا چې په سر باندې کښېنه هم دی خپل چل کوي. نو پکار ده چې دته په دقیق نظر تر څو لیباټي ماشینانو باندې دا شخص هر څوک چې وي، اول زه هر افغان چې وي، باید وایستل سي، خصوصا د نظام په اډانه کې دننه.
د جمعه خان په نامه یو څوک راپورته سو یا د کوی مرکز په نامه یو تخلص یې درلود آصف کوی مرکز اوس بیا آصف د پنشیر سو مخکې د کوی مرکز و د دې کړنې خصوصا د کابل کې چې څوک و د دې کړنې د کردار د کابل محترم شاعرانو ته معلوم دی څرګند دی د معاشرې څه چې یو چټل لوښی ورکیږي پاکیږي دا کور څخه کور ښایسته کیږي په دې باندې افغانان نه دي خفه او هر هغه میکروب چې د ولس دپاره خصوصا د افغانستان د جغرافیې دپاره ضررمن وي هغه میکروب ته داسې دوایي ورکول سي چې د ابد دپاره ورک سي هغه میکروب نور اوس مړ دی الله به خپل کار ورسره کوي حساب کتاب پر هغه دنیا سته په دې کې خو شک نشته موږ تاسې مسلمانان یو پر موړي باندې زه نه غواړم چې نورې تفسیر یې وکړم خو د تاریخچه محترمو د کابل شاعرانو ته معلومه ده یو دوم په بدخشان کې چې کوم وضعیت را پیدا سوی و یا پیدا سو دا لږ مسله په حکومت پورې اړه لري چې هلته د مخکې نه دا ستونزې موجودې وي قومي ولسي ستونزې موجودې وي د معدنیاتو په سر باندې څه ستونزې موجودې وي حتی که زه یو خبره درته وکړم چې د قندوز باغلان سمنګان مالدار هغه میږي چې لري او په بدخشان ولایت کې تقریبا شیوه و نه پوهېږم کم ولسوالي ډېرې ولسوالۍ دي زما سره نومان یې اوس فعلا راته یاد نه دي دا د دغه مالدارو خلکو سیابندونه وه هلته به دا 3-4 میاشتې به د ګرمۍ هلته تېرولې اوس په قندوز کې صفا اوبه نسته تخار دی که بدخشان دی غرونه و دشتونه و جوی و ویالې پر دا بله راوښتې دي خلک د طلاو په لټه کې دي هیلهمند یم د افغانستان د اوسني حکومت څخه مې هیله دا ده چې دا معدن قانوني اصولي کې هر چا څخه یو خط دی دا پلاني صاحب راکړی دی په خپل سر باندې هلته کیندنې شروع دي 2 3 لاس 4 لاس د دې خلکو مخه ونیول سي د معدن د وزارت هغه پالیسي مطابق د هغه طرح مطابق چې هغه وایستل سي نو انشاءالله د آینده دپاره به ولسونه او قومونه نه په جنجال اخته کیږي او نه به دغه الپچرونه او نه دغه پاکې اوبه نه به دا د منځه ځي نه به زموږ چینې د منځه ځي نه به نور زموږ د چاپېریال ساتنې دپاره خو مې څه دي نه به دا د منځه ځي او د آینده دپاره به انشاءالله دا جنګونه و دا مسایل نه وي دا یو فرد و چې پورت شو هغه به قانون به خپله سزا ورکوي بخیر و سلامت اوسئ ډاکټر صاحب دا ځینې لوري چې هڅه کوي چې په افغانستان کې یو جګړه رامنځته کړي یو غټ انتقاد په دوی باندې همدا چې دوی خپله د باندې یو چېرته په یو ارام ملک کې ناست دي د پردیو اولادونه هغوی جګړې ته سوق کوي دا په خپله دوی باندې یو لوی انتقاد ده داسې یو څه د حل لاره ده د افغانستان یعنې یو ځل بیا جګړه او مسلحانه مقاومت او ټوپک په ژبې خبرې کول دا د افغانستان د حل لاره کیدای شي موږ جګړې ولیدې په جګړه کې پیدا شو په جګړه کې ستر شو نو جګړه چې ده هیڅ وخت جنگ د حل لار نه ده جنگ تباهي راوړي په جنگ کې ځوانان مړه کیږي په جنگ کې واړه ماشومان یتیمان کیږي په جنگ کې کونډې وي بورې وي افغانستان داسې یو هیواد دی چې د یتیمانو ډک هیواد دی د کونډو ډک هیواد دی معیوبین موږ لرو موږ په زیات شمېر شهیدان لرو تر څو به موږ داسې کوو چې افغانستان به بغیر د جنګ نه بله پالیسي او بله ستراتیژي نه لري تر څو به د موږ اذهانو کې دا وي چې موږ ټول مسایل باید د جنګ د لارې حل کړو موږ وایو چې که چېرته یو څوک مړ کېږي مرګ خو د ټولو نه ډېر تریخ دی ډېر تریخ حقیقت دی ځکه یو داسې اخري چانس دی چې بیا یو چاته بل چانس نه ورکولی کي که یو څوک زنداني شي خو خلاص به شي خو که یو څوک مړ شي هغه بیا ابدا د دنیا نه ولاړ موږ وایو چې موږ هغه څوک چې د افغانستان ځوانان د جنګ دپاره هڅوي
هغوی اشتباه کوي، هغوی دا ښه کار نه کوي. ژبه د ابهام او تفهیم آله ده. هر مشکل که په سیاسي لحاظ وي او که په نورو لحاظونو وي، که په یو ولایت کې مشکلات وي، نو هغه په دې نه ارزي چې د هغې دپاره د موږ ځوانان مړه کړو، د هغې دپاره د موږ ټوپک ته لاس واچوو، د هغې دپاره د موږ مقاومت وکړو. موږ وایو چې که په داخل کې وي او که په خارج کې داسې یو څوک کوي چې د افغانستان حالات د ټوپک د لارې بدل کړي، نو جنګونه خو موږ 40 کاله تجربه کړه. په جنګونو کې بغیر د تباهۍ نه، بغیر د مرګ نه، بغیر د زخمیتوب نه، بغیر د فقر نه، بغیر د بل چا د محتاجۍ نه بل څه نشته. موږ ولیدل چې د موږ ډېرې باعفته خویندې د جنګ د وجې مهاجرې شوې، کونډې شوې، د بل چا احتیاط شوې، ځوانان هم بېتعلیمه شوه. نو جنګ په هیڅ ډول د حل لار نه ده. که چېرته یو څوک خپل حقوق غواړي، د حقوقو د لاسه کولو دپاره په نړیواله سطحه، په ملي بین المللي سطحه موږ مختلفې لارې لرو. ولې موږ باید ځوانان مړه کړو؟ زه من حیث د یوه ډاکټر هغه څوک چې په هر نوم افغانستان کې مړه دي، په ټولو باندې خوشینه یم، ځکه ځوانان دي، امیدونه به یې لرل، دوی تر شا به کورنۍ وې. جنګ په مجموع کې د حل لار نه ده. موږ باید د جنګ نه نور استعفا وکړو، د جنګ نه باید ډډه وکړو. افغان صاحب، ښه یو دا مسله ده چې جنګ هېڅکله د حل لاره نه ده. بیا د موږ لپاره څه وینا پکار ده، کوم چې لا هم کوشش کوي چې ټوپک په ژبه باندې یو تغییر راولي، او لا هم بیا ځلې جنګ ته لاړ شي او په دې فکر کوي چې په جنګ باندې یو تغییر راوستی شي؟ نیازی صاحب وګورئ، ځینې وخت دا ډېری بهرمېشتو باندې نیوکه کېږي. زه خپله یو بهرمېشت یم او د هغوی استازی یم. دا بهرمېشتو کې لا 1% خلک به چې هغه جنګ غواړي په خپل هېواد کې، چې هغه هم هغه خلک دي چې له جنګ نه دوی ګټه پورته کوله، یا په هغو چوکیو باندې و چې په ولس باندې تجارت کو، د ولس مال یې خوړ، ځانونه وپړسول، او په هر نړۍ کې دوی ځایونه لري، کورونه لري، قصرونه لري او تجارتونه لري. نور عام ولس دا موږ 10 میلیونه کډوال چې موږ سوله غواړو، موږ نور جنګ نه غواړو. موږ 45 کاله جنګ تجربه کړ، هیڅ چا میدان ونه ګاټه. هر یو چې خپل کوشش وکړو، زور یې وواڅه بل مغلوب کړي، ویې نه شو کولی. د کابل په کوڅو کوڅو کې جنګونه وشو، خو یو هم کامیابه نه سو. نو جنګ ته باید نور نه ویل سي. موږ تجربه کړه چې هېڅ چا ګټه پکې نه، ټولو تاوان ده، ټول متضرر سو. دغه د مجاهدینو دورې کابل ته وګوره، کابل ګډ وډ و، ډلې وړې وه، یو کور هم پکې جوړ نه و. اوس الحمدلله زموږ هېواد جوړ شوی ده. اوس له بهر نه چې افغانستان ته کتل کېږي، بالخصوص کابل ته، خلک پوښتنه کوي چې دا کوم هېواد ده، دا د کوم ښار ده. یعنې اوس نورو ښارونو سره موږ سیال سوي یو. نور باید ولس چاته اجازه ورنه کړي چې افغانستان ته جنګ راوړي. که هر څوک د جنګ خبره کوي، هلته باید خلور باندې وتړو. په دې کې شک نشته چې ځینې مغرضې رسنۍ چې خاص د همدغې لپاره چې جنګ ته لمنه وهي، پیسې اخلي، د هغو مخنیوی باید وشي. هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي، هغوی باید مخه هغه تلویزیونونه چې دلته اذهان خرابوي، هغه باید بند کړل سي. دلته اوس ټکنالوژي دې حد ته رسېدلې ده. موږ داسې ځوانان لرو چې په ټکنالوژي کې دومره رسېدلي دي چې په 15 دقیقو کې چې کله هم هغه فریکونسي ورکوي، دوی له منځه وړي. له هغو نه باید ګټه پورته کړل سي. نو جنګ ته باید ټول نه ووایو. دې کې هېڅ شک نشته چې نیمګړتیاوې وي په نظام کې. هېڅ نظام بشپړ نه ده. هغه د خبرو لارې باید حل کړل سي. خیر و سلامت اوسئ. هوتک صاحب، ستاسو پند د کوم کسان چې د مقاومت مسله راپورته کوي، بیا په ځانګړې توګه داسې یو حالت کې چې دوی خپله په بهر کې په ارام ملکونو کې ناست دي، د نورو خلکو اولادونه، د نورو خلکو بیچاره اولادونه د هغوی له غربت او فقر نه په استفاده یا د هغوی په غولولو سره هغوی جنګ ته رامخته کوي. نیازی محترم، په خارج کې چې کم کسان ناست دي، پیژندل سوي څېرې چې ولس یې پیژني، په مختلفو وختونو کې په مختلفو نومانو باندې د مختلفو هیوادونو په مرسته باندې افغانان وژل سوي، کور خراب سوی، جغرافیه خرابه سوې، او موږ په دا در په دره ژوند باندې کړاوونو باندې اخته سوي وي. هغه څېرې خلکو پیژندلي دي په افغانستان کې. نور دا که په هره ژبه خبرې کوي، که په پښتو غږیږي هم یې پیژندلي، که په فارسي غږیږي هم یې پیژندلي، که د هر ولایت ټول په هر ولایت کې پیژندل سوي دي. نو چې دوی دغه لاپه ونه وایي، غور و پیش ونه کړي، باره نو څه وکړي؟ دا به کوي.
ول کاروان تیریږي او چې شي د خپل کار کوي کاروان به خپل کار کوي د وښو کاروان دی لیدلی دی ډېر غټ بیا د واړه ماړه شان نه ورسیږي اوس دوی د افغانستان په ولس کې ځای نه لري ښه خبره دا ده چې ټول په میز کې قدرمن میلمانه او د افغانستان ټول ولسونه ټول هغه بادرک او بااحساس افغانان همدا شعار موږ وایو چې جنګ د حل لاره نه ده راسئ خبرې وکړئ مشکلات لرئ خبرې وکړي نومان یې نه اخلم افغانان یې پېژنې اوس هم دلته په کابل کې خورا غټ غټ جایدادونه دي یو لنډه دمه اخلم بېرته مهرباني. تاسو محترم درنو لیدونکو ورځ لنډې دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست مهرباني وکړئ. په کابل کې ډېر غټ غټ جایدادونه دي دا جایدادونه د افغانانو په وینو باندې جوړ کړي دي که پښتون دی د پښتنو په وینه یې جوړ کړه که تاجک دی د تاجک قوم په وینه یې جوړ کړي که هزاره دی د هزاره که ازبک دی د ازبک یعنی د ولسونو په وینو باندې جوړ کړي دي په ولایاتو کې هم غټ جایدادونه لري بله خبره لا دا چې اوسنی حکومت د افغانستان اسلامي امارت مشران یا حکومت په کل کې چوکیداری هم کوي هغه ساتي هم ساتونکي هم ورکړي هغه بلډینګ ته کرایه هم اوس روانې دي یا دلته خپلوان هم پکښې پراته دي نو دغه خلک چې اوسنی حالات یې دغسې دی هغه نومان ما په بار بار یاد کړي موږ ویلی سو چې دوی ټوپک سالار او جنګ سالار دی او هېڅکله د افغانستان خیر نه غواړي او په جنګ کې دوی کراسو حساب و کتاب ته یو افغان ته دوی قناعت نشي ورکولی اول دی دا د مسعود صاحب زوی اوس مړ دی پلار یې مشوره وه دی کولی سي چې د خپل پلار حساب و افغانستان ولسونو ته ورکړي د رباني صاحب مرحوم زوی کولی سي چې د خپل پلار حساب د افغانستان ولس ته ورکړي دغه محترم تاجک قوم ته یې ورکړي نور هم نه د افغانستان هوایي ځواکونه زمیني ځواکونه قواوي پلانه کتابونه راوته زه دې تاریان یم چې دوی په کومو سترګو غږیږي خدای په لیاز هیڅ شرم نه احساسوي خو ټول هغه دغه هلته پراته دي ټول هلته پراته دي اوس بیا غواړي چې خپل قدرت ته د رسېدو په خاطر خوار افغانان د ده تربور د ده عزیز هر څوک بیا په هغه مخته کې په ګرم او نرمو شعارونو باندې دی د هلته ناستې دی په پنجشیر یا کابل یا افغانستان یا په نورو ولایتونو کې مري جنګ دی کوي موږ وایو چې یا عزیزه دوسته وروره ډېر توپکونه دي د افغانانو پر وژو باندې وچلوله ډېر نفاق تخمونه دي وشیندله اوس نور د دې وخت دی چې راسه په افغانستان کې کښېنه راسه د ملاین صاحبانو سره چې حکومت یې په لاس کې دی موږ به مو ملګرتیا وکړو خبرې به سره وکړو بل حکومت ته مې خواست دا دی چې افغانستان د جرګو او مرکو کور دی څنګه کېدلی سي چې اوسني حالاتو ته خفګانو خواشینۍ زه ستا څخه په بل دا بله څخه په بل یو ځای ناست دیو ته د پای ټکی کښېږدو زه فکر کوم چې د افغانستان حنانوي جرګې هر نوم چې ورکوو مجلسونه دا باید مختلف دایر شي د قومو مشران راوغوښتل سي په هر ولایت کې جلا جلا بیا په کابل کې په یوه پله باندې راوغوښتل نظرونه یې وپوښتل سي او د ولس دا هم یو څه واوري داسې نه چې میم زورما ټول زما هر څه چې ما ویل هر څه چې ما کول نو دا صحیح دي نه زموږ وایو د افغانستان ولس وایي جنګ چې نه غواړو د جنګ په څنګ کې د حکومت شاته ولاړ وو درېږو خو ته د ولس هم غواړه په قول یې هم وکړه مشورې هم ورسره وکړه نو بیا به موږ د کورنۍ جګړې څخه هم خلاصو او د بارني نورو مشکلاتو څخه هم انشاءالله زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب زما یو اساسي پوښتنه همدا وه چې افغانستان په اوږد مهال کې څنګه له یو بلې جګړې څخه ځان وژغورلی سي که هغه د بهر لخوا وي که هغه په کور دننه هم وي یعنې په کومو فکتورونو باندې افغانان کار وکړي چې نور د جغرافي د جنګ هیڅ کله بیا افغانستان نشي که چېرته موږ واقعا وغواړو چې افغانستان د نړیوالو سره سیال او پرمختللی هیواد ولرو
په افغانستان کې جګړه نه وي، افغانستان متحد وي، متفق وي، نو د دې دپاره د یو بل ته لاس ورکول ضروري دي. په جنګونو باندې نه افغانان ورک شوه، په جنګونو باندې نه چا وګټله او نه به یې څوک وګټي. جنګ د حال لار نه ده، ما مخکې هم وویل. که چېرته موږ غواړو چې داسې یو نظام ولرو چې هغه نظام تر شا افغانان واقعا په کامله معنا ودرېږي او دوامدار وي، نو د هغې دپاره باید موږ داسې بنسټیز کارونه وکړو چې دغه نظام دپاره باید هر افغان داسې مسؤلیت واخلي او داسې باید وروزل شي چې دغه نظام د خپل ځان وګڼي. د دې وطن دپاره باید موږ داسې کار وکړو چې دغه وطن په تخریب کې باید نه د خارجیانو سره کومک وکړو او نه چاته اجازه ورکړو چې د ما خپل هیواد راته وران کړي. دا په هغه حالاتو کې کیږي چې موږ د افغانانو د یو بل غوښتنې ومنو، یو بل په غېږ کې ونیسو، یو بل ته مینه ورکړو. دا نه چې موږ نه خپل ورور خفه وي، موږ د یو بل غوښتنې ونه منو. د حکومت لمن ډیره پراخه ده. د نظام دپاره پکار دا دي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو دپاره په ټول قوت باید کار وکړي. ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، د تعلیم زمینه برابره کړي، د بیکارۍ په ختمولو کې باید بارز رول ولري. هغه څوک چې خارج ته ځي د هغوی نه باید وپوښتل شي چې ته څه مشکل لرې چې د خپل خاوره پرېږدي او د بل هېواد ته ځې، هلته د نورو احتیاجۍ په سر باندې اخلي، خو خامخا یو مشکل به وي. موږ باید هغه تشخیص وکړو، د هغې دپاره د هغې مشکلاتو ته لاسرسی باید ولرو. همدا قسم ته هغه څوک چې هغه دومره عقدهمند کیږي چې د یوه نظام په مقابل کې ټوپک ته لاس اچوي، د هغوی نه باید پوښتنه وشي، وروره د وطن خو د ستا خپل د مور حیثیت لري، د چا سره جنګ کوي، د چا خوشحالولو دپاره یې کوي، د څه دپاره یې کوي. که د هغه غوښتنې داسې غوښتنې وي چې هغه منطقي وي، نو هغوی دپاره باید هغه مشکلات موږ باید حل کړو. هغه که په ولایتي سطحه وي، که د هېواد په سطحه وي، نو د عامو خلکو د مشکلاتو دپاره باید دلته په داخل کې موږ کار وکړو، داخلي اجماع رامنځته کړو، داخلي اختلافاتو د حل دپاره کار وکړو. افغانان که په داخل کې دي که په خارج کې دي باید ټول ورونه وګڼو. او وروسته د هېواد د پرمختګ دپاره، د تعلیم دپاره، ځکه اوس تاسو جنګونه وګورئ، جنګونه ټول کمپیوټري جنګونه دي، اوس مخکني جنګونه نشته. د هېواد د آبادۍ دپاره، د هېواد د پرمختګ دپاره باید موږ کار وکړو. کار څنګه کیږي؟ په تعلیم کیږي. کار څنګه کیږي؟ په مډرنه ټکنالوژي کیږي. کار څنګه کیږي؟ په ځوانانو کیږي. همدغه ځوانان باید د نظام برخې وګرځوو او خارج ته یې ولیږو تر څو د مډرنه ټکنالوژۍ سره اشنا شي او د خارجیانو سره، د خارجي هیوادونو سره، ځکه موږ په ټولو هیوادونو کې افغانان مهاجر لرو، د هغوی سره باید تعاملات وکړو. د افغانستان د رسمیت پېژندلو دپاره، د افغانستان د هوسایۍ دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره هغه څوک په داخل کې دي که په خارج کې دي که په هره سطحه دي باید کار وکړو تر څو افغانستان یو آباد، سرلوړی متحد افغانستان ولري. خیر و سلامت اوسئ. افغانستان ستاسو په چې څنګه کولی شو د اوږدې مودې لپاره د جګړې مخه ونیسو؟ په خیر اوسئ. ښاغلی نیازی صاحب، وګورئ له هر حکومت سره چې ولس ولاړي، په هغه حکومت باندې چا غوسه نه کېږي. هېڅ بهرنی قوت هغه حکومت نسي ماتولی. موږ ته په کار ده، زموږ اسلامي امارت ته اوس په کار ده چې ولس په غېږ کې ونیسي. ولس که فکر کوي چې په دې حکومت کې ځای نه لري، باید ځای ورکړل شي. مساوات باید راشي. د ټولو اقوامو، سمتونو، سیمو استازي باید په حکومت کې ځان وویني. هر څوک چې هر ډول ستونزه لري باید په سړه سینه د هغوی خبرې واورېدل شي. د ولس مشروع غوښتنې هغه باید ومنل شي. د شورا هم باید رامنځته شي چې نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کړو. یو مرکزي شورا ولرو که ولایتي شوراګانې لرو، دا هم باید جوړه کړو. هلته به د خلکو استازي هره ستونزه چې پیدا کېږي هغوی سره به نیغ په نیغه خبرې کېږي، هغه ستونزې به حل کېږي. او بل دغه بلې غوښتنه چې د ولس غوښتنه ده، ځکه زموږ کډوال هم چې بیرونه راځي کله پښه نیولي شي
ځکه دوی وایي چې هلته موږ خپله لورګانې لرو، خویندې لرو، هلته خو د ښوونځیو د تعلیمي مرکزونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي، نشو راتلی. نو دا به باید ورته پرانیزو چې بېغمه خپل کډوال له پاکستان او ایران نه راستانه سي او دا زموږ خویندې دوی هم درسونه شروع کړي، د لورګانې مکتبو پوهنتونو ته لاړې سي او د کار زمینه هم په اسلامي چوکاټ کې ورته برابره کړو چې کار هم وکړي، هم به ولس خوشحاله سي، هم به نړیوالې خولې بندې سي او هم به بالاخره موږ په رسمیت وپېژندل سو. ځکه همدغه د ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو یوه ستره نیوکه ده چې د ښځو حقوق نه ورکول کېږي. سره له دې چې موږ ګورو خپلواکي شته، ازادي د ښځو ډېره زیاته ده چې په کوڅو ښارو بازار کې ګورې ښځې ډېرې بېغمه ازاده روانې دي، څوک پوښتنه نه کوي ته څه کوې، چېرته روانه یې. نو یوازې دا وړوکې مسله ده، یعنې په حل کولو کې نوره ډېره ستره ده، خو حل ډېره اسانه ده چې دا باید حل کړل شي. امارات وایي چې هڅه کوي، کوشش کوي چې حل کړي، یو څه وخت اړتیا لري، د خلکو ملاتړ او همکاري ته اړتیا لري. اړتیا ده چې لږ زره دغه چاره ګړندۍ سي، باید ګړندۍ سي. دې دپاره کمیسیون جوړ شوی ده. کمیسیون په کابل کې دوی په هفته کې یو ځل ناسته کوي. دا 3 کاله سو دوی په دا هفته یو ورځ ناسته کې دوی ونه توانېدل چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي، ځکه زموږ د نجونو د ښوونځي بیل و، د هلکانو نه بیل و، معلمان یې ښځې وې. هغه ښځې اوس نور کاروبار کوي، یا ګدایي کوي، یا قلم په سړکونو باندې خرڅوي. راځئ بیرته یې راولو خپلو ښوونځیو ته چې معلمان به درس ورکوي او زموږ خویندې او لورګانې به زده کړې کوي. یعنې دې کې ستره ستونزه نشته، په یو ورځ کې هم دوی کولی شي. حتی که اقتصادي ستونزه وي، موږ دې لپاره پیسې نه لرو، نو ملګري ملتونه حاضر دي چې دا مصارف یې ورکړي. کوم خیر و سلامت اوسئ. هوتک صاحب محترم، یو هغه حالت ده چې د وقایوي تدابیرو په ترڅ کې د یوې احتمالي جګړې مخه نیول کېږي. یو دا ده چې طبعا یو څوک د حکومت په مقابل کې ټوپک پورته کوي او حکومت ځواب ورکوي، هغه کسان غلي کوي او بیرته کېنوي. زه غواړم په دې باندې تاسو وغږیږئ چې موږ څنګه کولی شو د مهمو او مشخصو تدابیرو په ترڅ کې په وقایوي ډول باندې په اوږدمهال کې د جګړې مخه ونیسو. یعنې ټول هغه فکتورونه له منځه یوسو چې هغه باعث دي چې په افغانستان کې یوې شخړې ته، یو جنجال ته لاره هواروي. نیازی صاحب محترم، په کل کې تا هم اشاره ورته وکړله، باید ووایم چې اوسنی حکومت اسلامي امارت مشرتابه باید په خپلو تصمیمونو باندې بیرته دوباره غور وکړي او دا غور یې داسې نه وي چې بیا 15 کاله وروسته د اوسه څخه شروع سي. دا د اولسونو غوښتنه ده، په ټینګه غور وکړي. څه مشکلاتونه په حکومت کې هم شته، میلمنو ورته اشاره درلوده، موږ بار بار وایو او زه چې مخامخ هلته ورسمه یو مشر سره کښېنمه، زه یې داسې شماروار ورته یادوم. اوس مې غوښتنه په کل کې دا ده چې پر خپلو ټولو دغه اصول چې پلي سوي دي یا پلي کېږي یا قوانین پلي کېږي، پر دې د سره غور، یو. دوهم، ولس ته مخ ور اړول د حکومت، د ولس سره مشوره او نظرونه پوښتل. دا نه چې نظر دې واخلم بیا دې نو په قول نه کوم، یا په قول هم وکړه، ولې دا ولس دی چې حکومت دوامداره کېږي، ولې دا ولس دی چې حکومت کامیابه کېږي. او په کور دننه هغه بین المللي مشروعیت چې اوس خارجان موږ ته وایي چې ته په کور دننه کې مشروعیت نه لري، دغه هم یو زموږ په وسه پوره ده، د افغانستان د حکومت په وسه پوره ده. جرګې لرو، لو جرګه لرو، مرکې لرو، په هر ولایتو کې لرو، کړي مو دي، د پلارو نیکه څخه راپاته دي. د میرویس نیکه تاریخ راځي مطالعه کو او دا مشران یې ټول مطالعه کوي، دوی ډېر ښه په دې پوهېږي او ورته د اندازه هم ورته لګېدلې ده او ورته معلومات هم شته، ولې عالمان دي. نو دریم، د زشتې رویې څخه څنګه کېدای سي چې د زشتې رویې مخه مشرتابه ونیسي، حق واقدار ته ورسیږي، کار و اهل ته ورسیږي. څنګه کېدلی سي؟ څنګه کوو؟ دا حکومت کولی سي، په سر کې امیر المؤمنین. اوس خو شکر حکومت یو دی، قومنده یوه ده. دا هغه څه دي چې موږ د کامیابۍ او د خوشحالۍ په لوره باندې بیایي. دوهم، ګورئ چې ورځ په ورځ زه د امر بالمعروف د وزیر صاحب سره ډېر کښېنستلی یم، خو څه ووایم چې دا څه کم 1 کال کېږي نه یم ورسره کښېنستلی او هڅه کوم چې په دغه هفته کې بیا د نږدې څخه ووینم، ورسره کښېنم. څه خلک
د امر بالمعروف د ادارې د ځینو کارکنانو څخه شکایتونه کوي لري د ښاغلي وزیر صاحب څخه په ډېر درنښت هیله ده او ورځمه هم چې د نرمښت څخه کار واخیستل شي د حوصلې څخه کار واخیستل شي. څه ډول شکایتونه دي د وردګ صاحب؟ څه شکایتونه په ولایتو کې، په ولسوالیو کې، په کلو کې نه بلکل په ولایتو کې ځینې شکایتونه شته. هغه زه غواړم چې بیا د وزیر صاحب سره مخامخ مطرح کړم. د ده کور ودان مخامخ مې ورسره مطرح کړي دي او ډېر سهولتونه هم په هغه وخت کې راغلي دي. اوس څه مشکلاتونه نور را پیدا شوي دي، زه خو په دا ولایتو کې بعضې وخت ځم نو څه شان پیدا کړي دي چې دا د جناب وزیر صاحب سره په نږدو شریکم او انشاءالله هغه به د حل لاره ولټوي او انشاءالله هغه مسله به حل شي. دوهمه مسله، اوس موږ اقتصاد ډېر کمزوری دی، کار نسته لکه څنګه چې مخکې و یا کاروبارونه و نسته. ما اشاره وکړه چې یو د معدن محترم وزارت یو داسې کړنلاره، یو داسې اصولنامه، یو داسې طرز العمل جوړ کړي چې ولسونه د مشکلاتو خلاصې، بیا د لانجو څخه خلاصې. چې زما ولسوالۍ زر دې وایستله او زه په دلته په دې کلي کې پروت یم، زما کلی دې خراب کړئ. زه وایم په قندوز کې هم خلک رڼې اوبه نه لري، په باغلان کې هم نه لري او علبشر هم د مابینه څخه ځي. دا محیط زیست هم خطر دی او خراب شوی دی. دوم مسله اقتصاد، دا پټرول یا تیل، ګاز، افغانان ډېر غریب دي. دغه ته د اقتصاد د وزارت او د خاص معین صاحب ملا برادر اخوند جدي غوښتنه مې ده چې دې باندې پاملرنه وساتي، دا باندې نظارت وکړي. نیمروز کې 10,000 په همدې مسایلو کې راخلو، مهرباني بله جنبندي په همدې خبرو کې راخلو، مهرباني ادامه ورکوي. وردګ صاحب 10,000 15,000 ځوانان 10 کلن 15 کلن 20 کلن یا 8 کلن الوکان دا بوتل کې هلته زمینه مساعد د ایران څخه په بوتل کې دا تیل راوړي، قاچاق خو راوړي، دا خلک یې راوړي. مارزیلا د ایرانیان په خوشحاله دي چې تیل مې خرڅ شي، موږ خوشحاله یو چې ارزانه ایران نیسو. دلته د تیلو بعضې تجاران ورته وایي چې هلئ دا بند کړئ، ولې ما زه شرکت لرم دونه مالیه در کوم دی دغسې راوي. زه هم دغه هم زموږ افغانان ورونه دي، بچان دي. په نیمروز کې چې شته دښت دی، ګرمي 50 درجې ده، اوبه نشته. چې دغه کار ونه کړي نو بیا به برته لکه د بادغیس ته د میمنې ده یا د نیمروز په دښتو کې به باره بیا لمرونه خوري یا بیا دښتې خوري یا به مړه کېږي. په دغه بخش کې د وړو په بخش کې چې وړه موږ واردات لرو او دغه تیل واردات لرو چې راځي افغانستان ته واردېږي، موږ خو یې نسو صادرولی. خدای دې هغه ورځ راولي چې موږ د صادراتو خاوندان سو. دا هغه څه دي چې اقتصاد تر ټولو د ژوند اولین هغه بنسټ اقتصاد دی. اوس د افغانستان ځوانان یو څه په مشکلاتو کې اخته دي. دوهم دغه انسان قاچاقونکي، دا انسانان چې قاچاقوي په غیر قانوني لارو باندې د دې مخه نیول پکار دی، دیو ته سزا ورکول پکار دی او پر ځوانانو مې غږ دی چې غیر قانوني لارو باندې مه ځئ، غیر اصولي لارو باندې مه ځئ. د کار امور اجتماعي وزارت باندې مې غږ دی. تاسې ویل چې د ترکیې ویزې دي، د قطر ویزې دي، دا و هغه چاته ورکړي چې هغه اړتیا ورته لري. او نور هم وزیر صاحبان چې هڅه وکړي د مختلفو هیوادونو سره قرارداد وکړي چې موږ پر خپلو پښو ودرېږو. مهم شی دا دی تر دې ټولو آبادي زموږ په یووالي کې ده. راسئ چې تر مخ خپل کور حکومت مضبوط کو، دا به ټول شان مضبوطیږي. د ټولو خبرو هغه اوله اخره هغه خاص مغز هم دا دی چې حکومت دې ولس ته مخ واړوي، د ولس مشورې دې واوري، د ولس حقه غوښتنې دې واوري. انشاءالله بیا به موږ د کامیابۍ او سرلوړۍ لوري ته روان وي. بیا دا دلته ټک اوس ټک په افغانستان کې کار نه کوي، بیا خپله ولسونه کولی سي چې هغه جواب ورته ورکړي. افغان صاحب د جنبندي وروستۍ خبرې راخلو. فکر کوئ چې د افغانستان لپاره حل لارې څه کیدای شي
لومړیتوبونه کوم دي چې افغانان باید ډېر زیات ورباندې تمرکز وکړي؟ مهرباني. نیازی صاحب موږ خو لومړی لار څه نه مهمه څه ده د خپل یووالی باید ټینګ کړو او نور هم قوي کړو. دې لپاره باید کار وشي، د اذهانو جوړولو لپاره باید کار وشي، ځکه بهرني تبلیغاتو ډېر اذهانو باندې تاثیر کړی ده. دې باید خاص فعالیت نه ګورم، حکومت باید په دې برخه کې فعال سي، کار وکړي، ولسونه خپل کړي، ځکه بعضې ولسونه داسې فکر کوي چې ګواکې دا حکومت د دوی نه ده، دا باید موږ ومنو، دا موږ خپل حکومت ده، خپل وطن هم ده، د دې حکومت باید ملا وتړو. حکومت د ولس حکومت ده او دوی خدمات چې وړاندې کوي باید ټولو ته وړاندې کړي، مساوي توګه باندې وړاندې سي. او دغه بل چې بهر نه لاسوهنه کېږي او کوشش کېږي چې موږ منځ کې اختلافات واچوي، د دې مخنیوی باید وکړو، د رسنیو له لارې مخنیوی وکړو، خپله په جوماتونو کې باید تبلیغات وسي چې افغان ټول یو ده، که تاجک ده، که پښتون ده، که هزاره ده، که ازبک ده، هر یو څه د ټول افغانانو ټول مساوي حقوق لرو، یو له بل نه کم و بیش نه ده. او هر څوک چې فکر کوي چې ګواکې په حکومت کې ځای نه لري باید ځای ورکړو. که نور اقوام فکر کوي چې موږ نه یو، هغه اهل خلک باید راولو، کارونه ورکړو. او نور په تعلیمي برخه کې باید ډېر زیات کار وشي، ځکه نن سبا نړۍ په تعلیم باندې ولاړه ده. تعلیم سطح باید اوچته سي، نه یوازې د هلکانو بلکې د جنکیو هم همدغه ډول اوچته سي، تر څو د ایران په شان باندې موږ خویندې اوسي کولی چې د کمپیوټر له لارې د تجاوزګر مخه ونیسي. نو دغو برخو کې ډېر زیات کار په کار ده. دغه واټن چې د مکتب او مدرسې تر منځ ده دا باید له منځه لاړ سي. او له ټولو نه مهم اساسي قانون باید موږ بالاخره جوړ کړو تر څو هر څه منظم سي او شوراګانې تشکیل سي چې ولس هم راغونډ سي او هم خپله خبره کولی وسي. نو دا چا پسې به موږ چېرته ګرځو چې چېرته به ولس راټولوو. او ولس باید دومره متحد وي چې بالاخره کار شي ته غږ د چا راپورته کېږي، که دښمن راځي کوشش کوي راننوځي، خپله ولس خپلو امنیتي ارګانو ته ورسي چې دغه ځای کې موږ دغه خلکو نه خطر وینو، دغه محوه کوي. تر دغه حده پورې باید موږ لاړ سو او ولس باید هېڅ پرېنږدو چې له موږ نه بېګانه سي او د دښمن سره لاس ورکړي. او انشاءالله دا کار اسانه ده، کېدی سي خو لږ کار غواړي، باید نظام په دې څه باندې باید وشي په دې کې دې لپاره چې دا خوځښتونه رامنځته شي، دې لپاره چې بالاخره دغه کورنۍ دندې همداسې پاتې نه سي کال په کال؟ څه باید وشي؟ ښاغلی نیازی صاحب، اسلامي امارت 15 کاله ډېر ښه حکومت وکړو، یعنې خپله دوی فکر کوو چې ځینې ګډوډیانې وې هغه یې راټولې کړې. سمه ده، اوس 15 کاله په تېر سوي دي. هغه څه دوی ویله چې باید موږ خپل خلک چې موږ سره په جبهو کې وو، په جنګ کې وو، قرباني ورکړې، دوی ته باید موږ څوکۍ ورکړو. منو یې چې د تاسو نظریې تطبیقوله دا دې ورکړې، صحیح ده. علما کرامو ته، مولوي صاحبانو ته، قاري صاحبانو ته ورکړل سوی، خو اوس 15 کاله تېر سوي دي، د اذهان هم ځینې تغییر سوي دي. راوله دا د نورو چارو کارپوهان هم راوله حکومت ته، دا د نور اقوامو چې څوک فکر کوي چې موږ پکې استازیتوب کم ده، دوی هم راوله. صحیح ده، د پالیسي جوړولو پوزیشنونه چې دي هغه وساته ځان سره، خو هغې نه لاندې خو دا نور خلکو ته یې ورکړه. ډاکټر سو، انجینر سو، سیاستوال سو، سیاستمدار سو، دا نور سو، دوی ته هم چوکیګانې ورکړه. یوازې تر ملا او مولوي او تر قاري محدود یې مه ساتئ. دا ولس یوازې له دو خلکو نه تشکیل نه ده، دا نور خلک هم حق لري. باید کار اهل کار ته وسپارل سي او ولس باید په ډېره زیاته مننه کوم. ډاکټر صاحب اوس شي بیا هم ستاسو لپاره څه باید وکړي افغانان؟ مهرباني. افغانان د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د بل دپاره، د بل ګټو دپاره، د بل په اشارو باید په خپل وطن کې مشکل جوړ نه کړي، د خپل ورونو د وژلو دپاره، د خپل ورونو د مشکلاتو دپاره کار باید ونه کړي. او د حکومت دپاره مناسب دا دي چې د خپلو موافقو او مخالفو دپاره داسې شرایط برابر کړي، هغه څوک چې حکومتي دستګاو کې وړتیا لري، تخصص لري، هغو ته د خپل مسلک مطابق ځای ورکړي. ځوانانو ته هغه څوک چې په تعلیمي سطحه کې د تعلیم دپاره کار کوي، تعلیم شرایط ورته اماده کړي. هغه څوک چې غواړي چې بهرنیو هیوادونو کې زده کړې وکړي، د هغوی دپاره کار وکړي. هغه څوک چې غواړي چې هغه په کارخانو کې کار وکړي، د مختلفو بخشونو کې هغوی کاري تجربې لري، زده کړې لري، د هغوی دپاره هغه کاري فرصتونه رامنځته کړي، د افغانستان د پرمختګ دپاره کار وکړي. 15 کاله د موږ د ثبات دپاره وه، اوس راتلونکي 15 کالونه د موږ د پرمختګ دپاره دي. د پرمختګ دپاره باید ټول لاسونه سره ورکړو، مختلف متخصصین هیواد ته راوغواړو. هغه متخصصین چې دلته یې لري، دلته موږ لرو هیواد کې، هغوی باید ونظوو. د بیکارۍ دپاره، د پرمختګ دپاره، د تعلیم دپاره، د صحت دپاره، د ځوانانو د هوساینې دپاره او د جنګ د محوه کولو دپاره، تر څو موږ باید په راتلونکي کې دا څوک ونه
وایي چې دا احمد دی او محمود دی شمال دی جنوب دی د دغې دپاره باید کار وکړو د افغانستان دښمنان غواړي چې موږ بیا په ډلو ټپلو باندې وویشي افغانستان ته ضیا کړي افغانستان کې جنګونه د خپلو ګټو دپاره رامنځته کړي اسلامي امارت او افغانان ټول باید په ګډه د داسو بدمرغیو مخه ونیسي چې هغه افغانستان بیا خدای نخواسته د جنګ د تباهۍ کاندې ته ونچوي دغه مسؤلیت تنها د حکومت نه دی د قومي مشرانو دی د علماو دی د ځوانانو دی هغه څوک چې په خارج کې دي هم خارج کې چې کوم د نورو هیوادونو خلک دي هغه د خپل هیواد د هوساینې دپاره کار کوي موږ هغه افغانان چې په خارج کې دي هغوی د خارجیانو نه وغواړي چې ولې د افغانستان سرمایه بغیر د کوم دلیله ته افغانانو ته نه ورکوي او ځان سره قید کړې ده ولې افغانستان په رسمیت نه پېژني ولې ملل متحد کې د افغانستان دپاره چوکۍ نه ورکوي دا حالات خو په خارجیانو په لوی لاس په افغانستان کې راوستلي دي که خارجیان رښتیا غواړي چې افغانان د دې حالات نه ووځي په رسمیت وپېژندلی شي د جهان سره سیال شي مډرن تکنالوژۍ ته لاسرسی ولري خو ملل متحد کې د افغانستان ته چوکۍ ورکړي د افغانستان نه دې وغواړي چې ته په دغه مواردو کې د جهان سره سیال نه یې نو دغه موارد د اصلاح کا دا د تا د پېژندلو دپاره دغه موارد په رسمي ډول دی هغه د افغانستان وزارت خارجه ته وسپاري خو دوی هم د افغانستان دپاره د زړه نه غواړي چې د افغانستان دپاره کار وکړي دوی نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي نو د افغانستان د پرمختګ دپاره د په خارج کې هم افغانان کار وکړي د خارجیانو نه دوی غواړي چې افغانستان ته باید خپل حقوق ورکړي بخیر سلامت سي ډاکټر صاحب افغان صاحب او خدای صاحب محترم ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه د خدای په امان